ناشته صبح قدرمن لیدونکو ستړي نشئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټي. د نجونو پر زده کړو بندیز. ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو له زده کړو د نجونو په محرومولو د جنسیتي اپارټاید سیستم رامنځته کړی. د حقابې پر سر ناندرۍ. د ایران د پارلمان غړی وایي چې له طالبانو باید حقابه په زور واخلي. د ډالرو بیې لوړېدل. طالبانو 6 صرافان وهلي او نیولي. په پاکستان کې د ډبرو سکرو د 11 کان کیندونکو مړي موندل شوي. او پر غزې د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې 80 ماشومان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د نجونو او ښځو په محرومولو سره د جنسیتي اپارټاید سیستم رامنځته کړی دی. نوموړي د یکشنبې ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په ناسته کې ټینګار کړی چې د طالبانو ماموریت د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو محرومول دي. د نوبل جایزې ګټونکې زیاته کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو یو بشپړ نسل له منځه ځي. هغې د طالبانو له لوري له 8م ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونو ته د اسلامي نړۍ د مشرانو د ټینګ دریځ غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې طالبان د ښځو پر وړاندې خپلو جنایتونو ته دیني او کلتوري جامه ورکوي. ملالۍ پر طالبانو نیوکې وکړې او زیاته کړه طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. هغې پر اسلامي هیوادونو غږ کړی چې طالبانو ته مشروعیت ورنه کړي. طالبانو له تیرو څه باندې 3 کالو راهیسې 6م ټولګي پورته ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم په دې ناسته کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي نړۍ یوه له مهمو ننګونو څخه ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت کمیسیون غړي احمد بخشای شرطستاني ویلي چې طالبان د اوبو په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک شوي تړون ته ژمن نه دي. شرطستاني د یکشنبې ورځ له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حقابه اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. د ایران د پارلمان دغه غړي څرګنده کړي چې طالبان د اوبو په برخه کې له افغانستان سره شوی تړون ته ژمن نه دي. شرطستاني ویلي دی چې اسلامي جمهوریت 2 ځله له طالبانو سره له ستونزو سره مخ شوې ده. یو ځل د هلمند په سیند کې او بل ځل په کجکي بند کې چې هرې رود یې په بشپړه توګه وچ کړ. د ایران د پارلمان دغه غړي څرګنده کړي چې ځینې ګاونډي هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت ته د امریکا د زبرځواکۍ له عینکو ګوري. هغه خبرداری ورکړی چې د تهران او واشنګټن ترمنځ سیالۍ د ایران پر سیمه ییزو پالیسیو منفي اغیز کړی. له بلې خوا د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې له ایران سره د حقابې مسله حل شوې ده. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې ډلې سره د ایران اړیکې ښې دي، خو کله ناکله دواړو خواو د حقابې پر سر لفظي ترینګلتیاوې لرلې دي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت له لوړېدو سره جوخت طالبانو د کابل په شهزاده سرای کې 6 صرافان وهلي او نیولي دي. سرچینو ناشته صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو د یکشنبې ورځ مازدیګر مهال پر شهزاده سرای چاپه کړې او صرافان یې وهلي دي. د سرچینو په وینا طالبانو په کابل کې له شهزاده سرای څخه 6 صرافان نیولي او د هغوی له ډلې 3 کسان تر اوسه پورې د دغې ډلې په بند کې دي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه لوړه شوې ده. د راپورونو پر بنسټ دا مهال د ډالرو د پلور نرخ 3.15 افغانۍ او د اخیستو بیه 3.95 افغانۍ ټاکل شوې ده. د پاکستان د ژغورنې ټیمونو د ډبرو سکرو د 11 کان کیندونکو مړي چې په یو چاودنه کې مړه شوي وو له خاورو راایستلي دي. اسوسییټډ پریس د دوشنبې ورځ راپور ورکړی چې دا کسان تېره اونۍ د بلوچستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د میټان غاز د چاودنې له امله مړه شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د ژغورنې ټیمونه لا تر اوسه د یو بل مړي په رایستلو کې بریالي شوي نه دي. په پاکستان کې د کانونو د استخراج معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي چې له امله یې هر کال لسګونه کارګران ژوند له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ انسان تښتوونکو په خیبر پښتونخوا کې د کانونو 8 کارګران تښتولي وو. له دې پیښې وروسته پاکستاني پوځ ادعا کړې وه چې دا کارګران یې ژغورلي دي. د فلسطین د مدني دفاع ادارې اعلان کړی چې په تیرو 5 ورځو کې په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې 80 ماشومان وژل شوي دي.
اناتولي اژانس د یکشنبې ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیلو پوځ په دغه بریدونو کې د غزې تړانګې ځینې برخې په نښه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په قطر کې د اوربند لپاره خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې تر دې مهاله ښځې او ماشومان د دغو شخړو اصلي قربانیان دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اجرایوي رئیسې کاترین راسل ویلي چې د اسانتیاوو نشتوالي او د ژمي موسم په غزه کې د مړو شمیر زیات کړی دی. د یادونې ده چې د دغو بریدونو له پیلېدو راهیسې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.